یو ګل یم رچېدلی یو باغ یم سوځېدلی یو ساز د جړه یم یو آه د بلبلې. سردار علي ټکر په 1956 کال د مردان د ټکر په کلي کې په یوې سیاسي کورنۍ کې زیږېدلی او ستر شوی. چې په ټکر جنگ دی او ګولۍ ورېږي ونې پاڼې رژوي. په ټکر جنگ دی ګولۍ ورېږي او ونې پاڼې رژوي. په ټکر جنگ دی دا په 1913 کې په 28 د مۍ انګریزان په موږ راغلي وو. زما نکې چې د دې نه ورځ مخکې گرفتار کړی وو، په بل ورځ بیا په موږ باندې راغلل. نو زموږ کورونه یې وسوځول راته وو. ډېر بدې چارې وکړې، خلک یې مړه کړل، د دنیا خلک مړه شو. اوس هم یادګار هلته موجود دی په ټکر کې. د هنر ډګر ته څنګه راغلی او تاسو په دې هکله زده کړې کړې وې؟ چې ما زده کوم ما په کومه طریقه زده کړې. زموږ یو دهقان و، د هغې کور ته به زه ورغلم، هلته به میخې ولاړې وې، هغې به سوټې کولې، زه به یې غلې ډډې ته ناست وم. د هغې د زوی و د هغه دهقان زموږ د هغه انور و، هغه به سیتار غږول. کله چې ښاغلي ټکر د پېښور د انجینري او ټکنالوژي په پوهنتون کې زده کړې کولې، هغه ته په اباسین ایډ کاونسل کې د موسیقۍ په برخه کې د مسلکي زده کړو فرصت برابر شو. نو دغلته کې بیا ورو ما ته موقع میلاو شوه چې زه د خپل میوزیک په مخ کې بوزم. او بیا هغې سره بیا د خالد ملک یو بل استاد په د اباسین ارټس کونسل کې، نو هغه به راته لږ د کلاسیکي موسیقۍ درسونه هم راکول په هغه وخت کې. په هغه وخت کې سردار علي ټکر هیڅکله د چا په مخ کې سندرې نه ویلې او یوازې به یې له ځانه سره زمزمه کوله، تر هغه وخته پورې چې د پوهنتون په لیلیې کې د یو زده کوونکي د کوټې په دروازې دغه شعر ولوست. هغه شعر و چې د تقوا زر سجدې شي جمع، د عشق یو ساعت ته جوړ شي، چې په ناز غني ته خاندي او دلبر دلبر کوي. دا شعر چې کله ما واورېد والله زه په ما باندې اوس هم دا غونې زګ زګ شو. دا د پښتو د ادب د مالیار د مبارزې د ډګر د اتل او د پښتو د علم او ادب د فیلسوف غني خان شعر و چې د ښاغلي ټکر په هنري ژوند باندې ژوره اغیزه وکړه. له هغه وروسته ښاغلي ټکر په غني خان پسې لټون پیل کړ. په هغه مهال په پاکستان کې د غني خان په کتابونو د حکومت لخوا بندیز لګول شوی و. دا څونه کلام چې ما ویلی دی دا ما په خپلو ګوتو لیکلي د هغې کتابونو نه، د دې کتابونه نه وو په هغه وخت کې. دا خو د هغې نه پس بیا وروسته د پانوسو دا کتابونه چاپ شو، چې کله دې مشهور شو نو دا کتابونه بیا چاپ شو، په افغانستان کې هم چاپ شو، دلته هم چاپ شو. د غني خان په کلام کې تصوف، ژور او ځانګړی احساس د دې لامل شو چې سردار علي ټکر د هغه شعرونه په خپلو سندرو کې ووایي. دې د حسن په لار خدای ته ځي، حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، او دې فانی مکان کې بل مشال د لا مکان دی. ښاغلي ټکر هغه احساس چې کله غني خان په لومړي ځل خپل کلام د سردار علي ټکر په غږ واورېده داسې بیان کړ چې په لومړي ځل غني خان خپل کلام زما د خولې نه اوري او د هغه جنوني کیفیت زد په لفظونو کې نشم بیانولی، چې هغه به د لاس داسې پړکول، دا پنسې به بره وي او بالکل د لیونو په شان. هغه یو دومره مست په دغه ورځ که نه چې د هغه د مستۍ زه تا ته ویلی نشم. د سردار علي ټکر په وینا د پاکستان په راډیو او تلویزیون کې چا اجازه نه ورکوله چې د غني خان شعرونه سندرو کې ثبت کړي. بیا حق د پلار نیکه وطن ته لاړم، افغانستان. نو په افغانستان کې بیا ما دا ټول ریکارډینګ وکړو، او هغه ریکارډینګ چې کله بیا ما ځان سره واپس راوړو زه رالم، نو هغه پښتنه معاشره کې لکه د ځنګل د اور په شان خور شو. د ځنګل اور چې څنګه خورېږي داسې د غني خان دا پیغام په دې خلکو خور شو. په دې خلکو کې د ښاغلي ټکر په اند یوه ښه سندره 3 برخې لري، که چیرې یوه برخه هم کمزورې وي نو سندرې نیمګړې ده. لومبۍ د دې چې کومه ستن ده د ښه سندرې هغه د شاعر کلام د ټولو نه لومبۍ دی، چې اول د شاعر کلام، بیا دویمه هغې ده چې ښه کمپوزیشن، چې دا ته په ښه طریقه باندې د دې کمپوزیشنو کې دې له طرز جوړ کړي، ښه طرز وله جوړ کړي، او د دې درېیمه ادایګي چې د دې شاعر دا شعرونه ډېر په ښه طریقه سره ته ادا کړي، د دې ادایګي وکړي.
له تیرو 2 کلونو راهیسې ښاغلی ټکر په امریکا کې اوسیږي او د امریکا غږ ډیوی رادیو سره کار کوي. د سردار علي ټکر د واده ثمره 3 ماشومان، یو زوی او 2 لوڼې دي. سبا زه لګیم د ماشومانو په سندرو باندې کار کوم، په هغې تحقیق کوم او بیا هغه سندرې راوباسم، د هغې کمپوزیشن کوم او هغه به که خیر ډېر زر د خپلو اورېدونکو ته مونږ وړاندې کړو. اکو بکو سرسندکو وامې لاړه پتر پکو عباسین بیڑی بیڑی پکی ناستا درخانه خوری راوزا پلستونی کی دیس دی خواگ دی کتراخ دی علی شرنگ ڈبلے